اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې ما تاسو ته د کمپیوټر بیسیک شان در کمپلیټ کړل. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ایم اس ورډ د شروع کوم او په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د ایم اس ورډ انټروډکشن در وکم چې ایم اس ورډ څنګه پروګرام ده، په ایم اس ورډ کې موږ څه کولای سو او د ایم اس ورډ انټرفیس به زه تاسو ته در وښیم. نو اوله راځو ګوره زه تاسو ته د دې تعریفونه در ښیم. د دې تعریفونه په مختلفو ورځو کې راځي، خو ما تاسو ته په ډیرو اسانو ورځو کې لیکلي دي چې ان شاء الله تاسو به ډیر زر سر په خلاصي او ډیر اسانه به مو سر په خلاصي. او یو بل خبره تاسو یاد ساتئ چې دا پروګرام په مختلفو نومانو یادېږي. دې ته خلک ورډ هم وایي، ایم اس ورډ هم ورته وایي، مایکروسافټ ورډ هم ورته وایي. ګوره ایم اس معنی څه شی ده؟ ایم اس مین مایکروسافټ. د مایکروسافټ شارټ فارم چې ده هغه ایم اس ده. نو یعنی د دې پروګرام دا کوم پروګرام زه اوس تاسو ته در شروع کوم، د دې پروګرام مکمله نوم چې ده مایکروسافټ ورډ ده. نو بیا له موږ سره ګوره اوله پوښتنه ده وای what is Microsoft؟ Microsoft څه شی ده؟ نو دې جواب دا ده Microsoft is the name of a company and this company is situated in Washington USA. یعنی Microsoft د یوې کمپنۍ نوم ده او دا کمپنۍ په واشنګټن په یونایټډ سټیټ امریکا کې ده. دغه رقم بیا دویمه پوښتنه ده وای what is Microsoft Office؟ Microsoft Office څه شی ده؟ نو د دې جواب دا ده وای Microsoft Office is a type of application software. دا موږ سره یو اپلیکیشن سافټویر ده. اپلیکیشن سافټویر څه ته وایي؟ ګوره موږ سره دوه رقمه سافټویر راځي، یو ته سیستم سافټویر وایي او یو ته اپلیکیشن سافټویر وایي. سیستم سافټویر هغه سافټویر ته وایي کوم چې د سیستم ضرورت ورپره کې او بغیر سیستم سافټویر د موږ کمپیوټر کار نه کوي. هغه لکه وینډوز، لینکس، یونیکس دا ټول موږ سره سیستم سافټویرونه دي. اوس که چیرې کمپیوټر کې وینډو نه انسټال نو کمپیوټر خو کار نه کوي. نو دې ته سیستم سافټویر وایي. او دویم ته اپلیکیشن سافټویر وایي. اپلیکیشن سافټویر بیا هغه سافټویر ته وایي کوم چې د یوزر ضرورت ورپره کې. یوزر مین کوم کس چې کمپیوټر استعمالوي هغه ته یوزر وایي، یعنی کوم چې د موږ ضرورت راپره کې او بغیر اپلیکیشن سافټویر د موږ کمپیوټر کار کوي. ګوره اوس مثال لکه ایم اس ورډ. ایم اس ورډ له موږ سره اپلیکیشن سافټویر ده، که نه انسټال هم کمپیوټر کار کوي خو به موږ کار نشي کولی. مثال لکه ایډا فوټوشاپ. ایډا فوټوشاپ هم له موږ سره اپلیکیشن سافټویر ده. نو که چیرې ایډا فوټوشاپ نه وي انسټال نو بیا هم کمپیوټر کار کوي خو موږ کار نشو ځینې اخیستلی. نو دا له موږ سره اپلیکیشن سافټویر. نو وایي مایکروسافټ از د ټایپ اف اپلیکیشن سافټویر. دا یو اپلیکیشن سافټویر ده which consist on the following program. په کوم کې دا مندرجه ذیل پروګرامونه دي، د لاندې پروګرامونه دي such as ایم اس ورډ. په دې کې ایم اس ورډ ده، ایم اس ایکسل ده، ایم اس پاورپوینټ ده، ایم اس ایکسس ده، ایم اس ون نوټ ده، ایم اس آوټلوک ده او ایم اس پبلشر ده. او ګوره په دې کې د هر پروګرام چې ده دا د جلا جلا کارو لپاره استعمالېږي. اوس ګوره په دې کې ایم اس ورډ چې ده دا موږ د ډاکومنټیشن پرپز لپاره استعمالو، ایم اس ایکسل موږ د اکاونټینګ لپاره استعمالو، ایم اس پاورپوینټ موږ د پریزنټیشن جوړول لپاره استعمالو، ایم اس ایکسل موږ د ډیټابیس جوړول لپاره استعمالو. دغه رقم د هر پروګرام چې ده دا د جلا جلا کارو لپاره استعمالېږي. نو بیا راځو ګوره درېیمه پوښتنه ده وایي what is ایم اس ورډ؟ ایم اس ورډ څه شی ده؟ نو ګوره دا کوم پروګرام چې اوس موږ شروع کوو د دې نوم ده ایم اس ورډ، مکمله نوم یې ده مایکروسافټ ورډ. نو وایي مایکروسافټ ورډ څه شی ده؟ د دې جواب دا ده ایم اس ورډ is the part of MS Office. دا د MS Office یوه حصه ده and it is an application software. دا یو اپلیکیشن سافټویر دی. اپلیکیشن سافټویر دا اوس ما سره در خلاص کوي which is used for documentation purpose. دا موږ د ډاکومنټیشن پرپز لپاره استعمالو. څنګه ډاکومنټیشن پرپز؟ لایک ټیکس رایټینګ، یعنی په دې کې موږ ټیکس لیکو، خط لیکو، اپلیکیشن رایټینګ اپلیکیشنان کې جوړو، اپلیکیشنان کې لیکو، لیټر رایټینګ لیټران کې لیکو، بوکس کتابونه کې جوړو، ایډمیشن فارم اینډ افیس ورکینګ، یعنی په دې کې موږ ایډمیشن فارم جوړو، افیس کارو لپاره استعمالو. نور هم د ډیر کارو لپاره موږ مایکروسافټ ورډ استعمالو. نو دا تعریف ده. نو په ډیر آسان ورځو کې مې تاسو ته لیکلی ده چې انشاءالله ستاسو به ډیر زر سر په خلاصي. نو راځو ګوره کله چې تاسو اوله وارې مایکروسافټ اپیس انسټال کوئ نو په مایکروسافټ اپیس کې بیا دننه ایم اس ورډ راځي. نو کله چې ګوره تاسو اوله وارې انسټال کوئ نو بیا به تاسو خلاصوئ څنګه؟ نو دا تقریبا موږ په دوه درو طریقو خلاصوئ. سو اوله طریقه یې دا ده ستاسو سمپل سټارټ مینو ته راسئ، په آل پروګرام کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته ایم اس ورډ راواړوي یا ورډ به تاسو ته راواړي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ نو ورډ به تاسو ته خلاص شي. او دا کوم مایکروسافټ اپیس موږ وایو دا 2016 ورژن ده، یعنی نوی ورژن ده، له دې بعده نوی ورژن نه ده راغلی. نو دلته خلاصولی شي. دا یوه طریقه خالي به کلیک به وکړئ تاسو ته به ایم اس ورډ خلاص شي. دویمه طریقه یې دا د ستاسو په کیبورډ کې وینډوز بټن ونیسئ او آر وینډوز پلس آر سیم ووالئ، دلته به ستاسو کې ولیکئ وین ورډ او انټر به کوئ. دا یې اسانه طریقه ده. کله ستاسو په رن کمانډ کې وین ورډ ولیکئ نو تاسو ته به ورډ پروګرام خلاص شي. درېیمه طریقه یې دا ده چې خالي تاسو وینډوز بټن په کیبورډ کې ووایئ او دلته وین ورډ ولیکئ هم تاسو ته به ورډ پروګرام خلاص شي. نو ګوره کله چې بیا اول دغه خلاص شي نو د دغه اول انټرفیس دا رقم راځي. په دې ګوره دا جوړ شوي لیټران او ریپورټونه دي. نو له دې سره زموږ کار نشته.
بیا یې موږ په خپله بعد کې جوړو. نو فلحال به تاسو په دغه بلینک ډاکومنټ باندې تاسو کلیک وکړئ. بلینک ډاکومنټ مین خالي ډاکومنټ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره اوس دغه پروګرام موږ ته خلاص و. نو د دې پروګرام اول انټرفیس دا رقم راځي. نو زه به اول وار تاسو ته د دې د انټرفیس نومان در وښیم. ګوره دې درو بټنانو ته کیپشن بټن وایي، دا ما تاسو ته مخته هم در ښوولی و. او دې ته بیا ریبن ډسپلی وایي. د ریبن ډسپلی کار چې د ګوره کله کله که چیرې له تاسو دا ټیب او پراپرټي ختمه سوله، ریبن در څه پټ سوله، بیا به ته راځي بیرته به په ریبن ډسپلی کلیک کوئ. شو ټیبس که دې والو خالي ټیبس به ښکاره سي، او بیرته که دلته کلیک وکړئ شو ټیبس ان کمانډس که دې والو ټیبس به هم ښکاره سي او کمانډز به هم ښکاره سي. یعنې کار وخت دا شان پټ سوي نو هغه بیا تاسو دلته راوستلی سئ. سمپله دلته راځئ دغه شو ټیبس ان کمانډ باندې کلیک کوئ، تاسو ته به راځي. او دویم دې ته بیا ټایټل بار وایي. په ټایټل بار باندې دوه شان راځي، یو د پروګرام هم راځي او یو چې هغه صفحه ته په کوم نامه سوي کې هغه راځي. ګوره ورډ خو د پروګرام نوم ده، اوس دغه صفحه نه ده سیو. زه راځم دغه صفحه سیو کوم. زه رالم دا مې په ډیسکټاپ باندې سیو کوئ. دې ته ما نوم ورکوئ لیسن نمبر 1. نو ګوره تاسو کتلی سئ دلته راغلی لیسن نمبر 1، یعنې تاسو به خپل فایل له ټایټل بار څخه معلوموئ څه دغه فایل تاسو سیو کړی ده که نه ده سیو کړی. او دې ته بیا کویک اکسس ټول بار وایي، دې ته هوم ټیب وایي، انسرټ ټیب، دې ته مینو نه وایي چې هوم مینو انسرټ مینو، یا دې ته ټیب وایي، هوم ټیب، انسرټ ټیب، ډیزاین ټیب، لیاوټ ټیب، ریفرنس ټیب. او دغه رقم دې ته بیا ریبن وایي، دې ته ریبن ویلی سي، پراپرټیز هم ورته ویلی سي او ریبن هم ورته ویلی سي. او دې ته فایل مینو وایي. او دغه رقم لاندې پسې راځو دلته بیا ټوټل پیجونه درښي. او دلته به تاسو یوه فارموله یاد ساتئ. ګوره اکول ټو RAND بریکټ شروع بریکټ بند انټر به کوي. دا تاسو ته 15 پیراګراف خط درکوي. ګوره دې فارمولې فایده چې شي اوس ګوره موږ په خپله دونه خط لیکئ، وخت یې راضایع کوئ، نو دا صرف موږ د وخت د بچت لپاره دغه فارموله استعمال کړله. نو دغه فارموله تاسو ته دغه سمپل ټیکس درکوي. او بل ګوره که چیرې دلته بس په بریکټ کې تاسو هر شی ولیکئ، په بریکټ کې کوم یو ولیکئ یو پیراګراف درکوي، او کوم چیرې دوه ولیکل دوه پیراګراف درکوي، کوم سل ولیکل سل پیراګراف درکوي، کوم هر څو ولیکل هغونه پیراګراف درکوي. ګوره تاسو کتلی سئ چې موږ ته اوس سل پیراګراف خط راکوي. او دا ګوره ټوټل څو پیج دلته ګوره تاسو کتلی سئ. ګوره دا 5م پیج سو، دا 6م پیج سو، 1م پیج، دلته تاسو ته پیجونه هم درښي. کله چې تاسو دا سکرول بار لاندې وبالا کوئ هلته پیجونه تاسو ته درښي. نو راځو ګوره بیا دلته پیج، دلته بیا تاسو ته پیجونه درښي چې ټوټل څو پیج دي او ته په 100م پیج موجوده یې. ګوره دلته وایي ټوټل 9 پیج دي او ته په اول پیج موجوده یې. اوس که زه چیرې لاندې راسم زه رالمه 3م پیج ته، په 3م پیج باندې ما کلیک وکړئ. ګوره وایي ټوټل 9 پیج دي او ته په 3م پیج باندې موجوده یې. دا بل بیا تا ته ورډز درښي. ګوره وایي ټوټل په دا 9 پیجو کې 4780 ورډز دي، 4780 ورډز دي. ګوره د ورډز او د کرکټر مابین خو به تاسو ته فرق در معلوم وي. یو راځي ورډز، یو راځي کرکټر. ریډینګ څه ده دا له موږ سره یو ورډ ده او په دې کې تقریبا 9 کرکټر استعمال شوي دي. ګوره آر جلا کرکټر ده، ای جلا کرکټر ده، ای جلا کرکټر ده، ډي جلا. یو حرف ته کرکټر وایي او مکمله لفظ ته ورډ وایي. نو دلته تا ته وایي په دې 9 پیجو کې 4780 ورډز دي. اوس که زه چیرې دلته سلیکټ کړم، ګوره ما دا یو څو سلیکټ کړو، تا ته وایي 45 دانې تا سلیکټ کړي دي او په دې کې 4780 ورډز لیکل شوي دي په دې 9 پیجو کې. بیا دلته پسې راځو، دلته بیا تاسو ته سپیلینګ مسټیک درښي. اوس مثال کې چیرته لګیا یې، دلته زه اوس لیکم ګوډ. ګوره ما مثال په کسته غلط ولیکئ، GOOD ما ولیکئ، یعنې غلط مې ولیکئ. او دلته ما بیډ ولیکئ، ګوره دا مې غلط ولیکئ. نو اوس زه غواړم چې کمپیوټر دا کوم مسټیکس ما کړی دی دا د کمپیوټر په خپله ځای کې سمپل به تاسو راسئ، دلته په سپیلینګ مسټیک باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره هلته یې راواړول، دلته تاسو ویلی یم چې په دې سپیکر چې کلیک وکړئ هغه ورډز درته وایي هم. نو سمپل په چینج کلیک وکړئ، بیا په چینج کلیک وکړئ. ګوره تاسو کتلی سئ چې هغه ورډزونه یې صحیح کړلو. ګوره دا صرف د انګلیش والا سموي دی، نه تاسو د اردو یا د پښتو ورډزونه کې ولیکئ په هغو باندې کار نه کوي، صرف او صرف په انګلیش باندې کار کوي، ځکه په دې کې انګلیش ډکشنري انسټال ده. او بیا راځو ګورو دلته لینګویج ته بیا تاسو لینګویج ور چینجولی سئ، مثال پښتو، فارسي، اردو بل زبان ته مړوئ، په بل زبان کې دلته خط کلیک کوئ نو هغه زبان تاسو دلته ور بدلولی سئ. خو دا داسې دلته به یو وارې تاسو کمپیوټر ته هغه زبان ور انسټالوئ. انشاءالله هغه طریقه زه تاسو درښیم چې په MS Word کې موږ پښتو څنګه انسټالوو، اردو به څنګه انسټالوو، عربي به څنګه انسټالوو، هر زبان چې کوم انسټالوئ هغه تاسو په ډېر اسانۍ سره بیا کې انسټالولی سئ. نو هغه انشاءالله زه مخته درښیم. بیا راځو ګوره په دې کې له موږ سره 3 موډ دي، یو د ریډ موډ، یو د پرنټ لیاوټ موډ او یو د ویب لیاوټ موډ. په ریډ موډ کې تاسو صرف دا ریډولی سئ، یعنې ګوره اوس په دې کې زه نور ټیکسټ لیکم، په دې کې زه انټري نشم کولی ځکه دا صرف او صرف ریډ موډ ده، په دې کې ته نوې انټري نشئ کولی، صرف یې ریډولی سئ، ویلی سئ. دویم یو ده په دې کې پرنټ لیاوټ. پرنټ لیاوټ یې تاسو ته د پرنټ په شکل کې در ښکاره کوي او په دې کې تاسو فول ایډیټینګ کولی سئ. یعنې تاسو ته وایي ګوره وایي دغه صفحه له دې څه نیولې بیا تر دې پورې په اول پیج راوځي. دغه رقم دویمه صفحه چې د هغه له دې تیم څخه شروع ده
بیا تر دغه ګوډه پورې په دویمې صفحې راوځي. یعنې دلته بیا تاسو ته صفحې هم درښیي او پل ایډیټینګ تاسو کې کولی شئ. یعنې هر شی تاسو کې لیکئ ګوره هغه تاسو کې لیکلی شئ، ایډیټینګ هم کې کولی شئ. نو بیا په دې کې راځو دریم یوه ته ویب لیاوټ. ګوره اوس ټوټل 9 پیجه دي. ویب لیاوټ چې ده هغه که هر څونه پیج یې په یوه پیج راړي، که د 1000 پیج لیکلی هغه یې یوه پیج ته راړئ، خو راوځي په پرنټ کې په یوه پیج نه، صرف یې دلته تاسو ته په یوه پیج درښیي. که چېرې تاسو یو کتاب لیکلی یا بل شی نوټس مې لیکلی وي نو هغه تاسو دلته په یو پیج باندې بیا راړولی شئ او په ډېرې اساني سره د هغو څه مسټیک راایستلی شئ. بیا راځو ګوره په دې کې دې ته بیا زوم ایریا وایي. د زوم ایریا په ذریعه سره تاسو دا زوم ان او زوم اوټ کولی شئ. کله چې تاسو په کیبورډ کې کنټرول بټن ونیسئ او سکرول بار اف او ډاون کوئ، دلته هم بیا تاسو زوم ان او زوم اوټ کولی شئ. او دې ته بیا ورټیکل سکرول بار وایي. د ورټیکل سکرول بار په ذریعه سره تاسو پورته ولاندې کلی شئ او دلته څو رانږدې کوم دلته یو بل هم راځي، دې ته بیا هورزنټل سکرول بار وایي. نو دا د دې انټرفیس. نو د دې نومان دلته تاسو ته لیکلی دی. نو دا نومان باید تاسو یاد ساتئ، ځکه که چیرې تاسو یو ځای پیپر ورکوئ نو دغه نومان تاسو ته لازمي راځي. نو که چیرې تاسو دلته دغه نومان زده کوئ په MS Word کې، MS Excel کې به هم دا نومان زده یي، PowerPoint، Access په هغه ټولو پروګرامو کې به ما دا نومان زده یي. نو ګوره دې درو ته کیپشن بټن وایي او دې ته ګوره ما هلته نوم نه دی لیکلی، دې ته ریبن ډسپلی وایي، دا له ما سیر سوی ده. دې ته ټایټل بار وایي، دې ته ریبن وایي، دې ته ټیب وایي، هوم ټیب، انسرټ ټیب، ډیزاین ټیب، دې ته کویک ایکسس ټول بار وایي، دې ته ټوټل پیجونه درښیي، دلته ټوټل ورډز درښیي، لینګویج ور چینجولی شي، دلته هورزنټل سکرول بار دې ته وایي او دا لوړ ولاندې دې ته ورټیکل سکرول بار وایي. فارمولا چې والا هغه ایکول ټو RAND بریکټ شروع بریکټ بند دا فارمولا ده. نو دا نومان به تاسو یاد ساتئ. نو سبا سبا انشاءالله موږ په ورډ کې پریکټیکل کار شروع کو. نو تر بل ویډیو ما ته راکړئ اجازه. دا ویډیو باید تاسو 2-3 وارې وګورئ، پریکټیس به وکړئ، نو انشاءالله سر به بیا په خلاص شي. نو تر بل ویډیو ما ته راکړئ اجازه. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.